أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. آمنو د باب افعالنا د فعل امر صيغه د جمع مذکر حاضر مصدر ایمانون دی. یند نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول خودل شوی خبره په یقیني تور منلو نوم ایمان دی. السفهاء بیوقوف خلقه د دې واحد سفیهون دی. دا د باب کرومنه استعمالیږي او مصدر د دې سفاهتون دی. اذا لقو د باب سمعانه د فعل ماضی معروف صيغه د جمع مذکر عائب مصدر د دې لقاءون دی. لقو په اصل کې لقیو دی. د یا ضمه نقل کړي شوی ما قبل تا او د ما قبل کسره حذف کړي شوی بیا یا او و دواړه ساکن شول بیا د اجتماع د ساکنینو د وجنا یا وګرځیدله نو لقوت ر جوړ شو. اذا خلو الى شیاطینهم خلو د باب نصرن د فعل ماضی معروف صيغه د جمع مذکر غائب مصدر د دې خلوتن خلوون او خلاؤن راضی. شیاطین د دې واحد شیطانون راضی معنی د دې سرکش او نافرمانه. دلته تر مراد شرپسند مشران دي. مستهزئون د باب استفعال نه د اسم فاعل صيغه د جمع مذکر سالم په حالت رفع کې د دې مصدر استهزاء دی. الله يستهزئ بهم يستهزئ د باب استفعال نه د فعل مضارع معروف صيغه د واحد مذکر غائب مصدر د دې استهزاء دی. يمدهم في طغيانهم يمد د باب نصرن د فعل مضارع معروف صيغه د واحد مذکر غائب مصدر د دې مدن دی. هم ضمیر د جمع مذکر غائب مفعول به دی. طغیانون د ثلاثی مجرد نه مصدر دی. د باب فتحنا په معنی د سرکشه کولو یا د حد نه تیریدل. یعمهون د باب سمعانه د فعل مضارع معروف صيغه د جمع مذکر غائب مصدر د دې عمهون دی. بسم الله الرحمن الرحیم. واذا قيل لهم او هر کله چې ویل شي دوی ته امنو ایمان وروړي کما آمن الناس لکه څنګه چې د نور خلق ایمان وروړي دي یعنی صحابه کرام قالو نوای انؤمنو آیا مونږه ایمان وروړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې دی بې وقوف ایمان وروړي لکه څنګه چې ایمان دی بې وقوف او قمقل وروړي الا خبر شه انهم بشکهم دوی هم السفهاء هم دوی بی وقوف و قمقل دی ولكن لا يعلمون لیکن دوی نپوهیږي. و اذا لقوا الذين هر کله چې ملاقات شي هر کله چې ملوشي هغه کسانو سره امنو چې مؤمنان دي قالو نوای آمنا ایمان وروړي دي مونږه. و اذا خلو او هر کله چې یوازې شي الی شیاطینهم خپلو شر پسند مشرانو سره یا
و اذا خلو او هر کله چې لاړ شي الی شیاطینهم خپلو شر پسند مشرانو لرا قالو نوای انا معکم یقینا مونږ تاسو سره یو انما نحنو یقینا مونږ مستهزئون مؤمنانو پورې ټوکې کوونکي یو الله یستهزئ بهم الله سزا به ورکړي دوی ته د دې ټوکو د دوی ویمدهم او مهلت ورکوي دوی ته فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې یعمهون وي به دوی حیران او پریشان و اذا قیل لهم او هر کله چې وویل شي دوی ته آمنو ایمان وروړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې د نورو خلقو ایمان وروړی دی یعنی صحابه کرامو قالو نو وایي دوی انؤمنو آیا مونږ ایمان وروړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان وروړی دی قمقلو بېوقوفو الا خبر شه انهم بېشکه دوی هم السفهاء هم دوی بېوقوف او قمقل دي ولکن لا یعلمون لیکن دوی نه پوهیږي و اذا لقوا الذین او هر کله چې ملاقي شي یا هر کله چې ملو شي هغه کسانو سره آمنو چې مؤمنان دي قالو نو وایي دوی آمنا ایمان وروړی دي مونږه و اذا خلو او هر کله چې یوازې شي الی شیاطینهم خپلو شر پسند مشرانو سره و اذا خلو او هر کله چې لاړ شي الی شیاطینهم خپلو شر پسند مشرانو لرا قالو نو وایي دوی انا معکم یقینا مونږ تاسو سره یو انما نحنو بېشکه مونږه مستهزئون ټوکې کوونکي مؤمنانو پورې الله یستهزئ بهم الله بدله به ورکړي دوی ته د دې ټوکو د دوی ویمدهم او مهلت ورکوي دوی ته فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې یعمهون وي به دوی حیران او پریشان